جی ګرانو کتونکو راځو د بل مشر سره خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشر نوم دې سره نوروز خان. نوروز خان د کوم ځای؟ باجوړ جنسي چارمنګ. دا غزنه دلته راغلی او جی دلته راغلم کاروبار کوم. څونه وخت وشو دلته پاتې کېږي؟ دلته 22-25 سال وشلو. هغه دې بریښې دی او هغه دې مې پیښه دلته پیښور کې خوشاله مو قبایلی پر دې خوشاله قبل کاروبار کو. چې کوم ځای کاروباري 2 روپۍ ملاوي ګل د بخښه مالته کاروبار کو. دا دوی چې الیامین ګندابور صاحب حکومت تیر شو، نوې حکومت د خیبر پختونخوا کې سهیل افریدي رااله یو پارټي دا خوشاله وي د تیر وزیر اعلی نه. یاره دا تاسو چې میډیا ولا کم خبر شیر کوي په حقیقت کې چې شیر کوي نو موږ خوشاله زکو چې دا زمونږ د قبایلو وزیر اعلی دی او قبایل په خپل رسم رواج باندې خپويږي. تاسو خپته ده چې د پښتو یو نقل دی و چې د پردي باټ نه خپل برجیم خي. دا ځکه چې موږ قبایلو په رواج باندې سهیل افریدي زموږ قبایل دي زموږ د قبایلو په رسم په رواج باندې پیږي. لہذا ګنداپور هم خو هغه د هغه خلکو د بارغه چې هغه د پنجاب د بریکیس سره تعلق ساتلو دا قبایل دي دا زموږ په رسم رواج پیږي او ان شاء الله آینده د پاره د حکومت هم سره چلیږي او صحیح به چلیږي. توقعات لري ان شاء الله. توقعات نه دا د نظریتي ورکر دي ز په خپل د پی ټی آی نظریتي ورکر هم د چارمغز دریم او دا نظریتي دي څنګه جنید اکبر دي دا سهیل افریدي دي دا چند کسان دي دا به ان شاء الله مخبوړان د حکومت وزي. څنګه کوم داسې مشکلات دي چې تاسو وایي چې دا مشکلات دي بده باندې زیات تر کار کول پکار یا زیات مشکلات خو نن سبا په تاسو په سوشل میډیا باندې مری نوې قبایل وزیر اعلی رااله د به حالات ټیک کی خو چې دا په خپل اختیاراتو کې پاتې شلو ان شاء الله دا صبح زغه به نه دا به ګلستاني او د عوامو لپاره په هغه دغه به وتربيږي. دوی چې راکم خبري اترې کولی په اسمبلی کې ابل ورس دا د دین خو زیات خبرې چې کم دی هغه الیامین ګندابور هم کړی به سونه کړل. یاره د ګنداپور په باره کې مطلب دا چې بس سر لاړې بس لاړې کنه. یاره دا برته وی مګنداپور په باره کې تاسو نه ما ام زمنګ وزیر اعلی دی زمنګ مشر دی محترم دی خدا قبایل دی او ته پته چې قبایل یو خبره کوي پښتاني دی په یو خبره ودرېږي هغه چې د خبرې خبرې نه روسته کیږي او به شي د ان شاء الله دا قبایل سره دا کلک واج او دا وعده کړی دا چې په کوم خبره وکم او ما کار بکیږي او دام دا د انګلیش مقوله ده چې ډو ناٹ پوټ اپ ټیل ټومارو وات یو کین ډو ټوډے د نن کار به سبا ته نه پریدم ان شاء الله دا کا بکای او کو دا چرته ونه شنو بیا چې دا ونه شنو دا به اعتماد ختم اعتماد نه دا به د نور وزیر اعلی ګن عبرت لري چې نو چا څه کړی به بدام د سپری دا به سپری بیا بل زیاغه ته تاسو دغه شان خوشاله راځي موږ عوام بل بیا څه کیږي زمون عوام الله اختیارات را کړی دي او شعور را کړی دي چې موږ کم سړی په کریډ باندې صحیح چلیږي او زمونږ د عوام په مرزي باندې صحیح چلیږي او ما غل موږ وزیر اعلی موږ نزدېتین موږ با کس راولو چې زمونږ د عوام په وېدا کې دا سینه چې نن دلته یو سوابل دي کې هغه خطر وزیر اعلی موږ نه منو چری ونی شي الله دی ونی کی چیرې زمګه خیبر پختونخوا حالات نور هم داسې خراب شي ځکه بدی باندې تجربي کی څنګه په لیبارټری کې تجربي کیږي. عمران خان پاس شو لاړې به چې کم دی پرویز خټک راوس هغه لاړې محمود خان راوس لاړې الیامین ګنداپور لاړې سهیل افریدي لاړې رااله دا کوم لاړې بیا بس کیږي. خیر دا مشر به باندې نشر نه کی دا ځکه چې د مردان یو سپیډ هغه یو نقل کول ول منګه فارموله ایجاد کړی دا الک تاغه د جنې تلا پېښه په مړس په چل نیوشي ټیک د جډیر زیات امانه نه اخیری پیغام به ورکې خپل وزیر اعلی ته زه خپل وزیر اعلی ممرګرم دی نظریتی میما او وزیر اعلی دا پیغام ورکوم چې پښتوني او به د قبایلو نه راغلي د حکومت وکړه چې څنګه هغه مخکنیغه وزیر اعلی په کې باندې تیر شوی او چې خبره بچانه مننه ول دوګ نه وته قاعده سزا زم قبایلی او پیل نشي او پیلم نه کې د قوم احتجاج نه چرتاونه تختیر احتجاج نه منه تختیر د قبایلو نه مندګي وکړه برښتینی باندې او جی چرته سر ټریټ نشي نه بل دا بل خبره هم نه ته بوسو نه کوي دا فارموله ته ویل او دې سو ما خدانه یا سماسه باندې بوې شو هغه باندې بل څه بوې شو دا غي فارمولې دا مقصد دی چې دا د خلک دا حکومت دا صوبایي او وفاقي حکومت دا عوامو ته هغه دغه کوي